دا کهاني د ایډن یو هلک نه شروع کېږي چې دی داسې غلطي وکړي چې ډېر زیات افسوس پرې کوي بیا او هم په دې لګجري ګاډي کې بند شي. ښکاري خو دا یو عام ګاډی خو د جیل نه هم خطرناک وي. راځو خپل کهاني طرف ته. ایډي یو وړوکی غل وي، بس وړې وړې غلاګانې کوي او خپل ټایم پرې تېروي. د زړه نه صفا وي خو حالاتو په غلا مجبوره کړی وي. د ایډي یو لور هم وي، همیشه یې دا سوچ وي چې زه خپله وړه لور ستا هم ونه کړو او بس هم په دې جدوجهد کې وي چې پیسه به څنګه وګټم. جیل نه د راوتو نه پس ایډي ښه شوی وي او ځان سره دا وایي چې نور به زه غلا نه کوم. خو انسان چې په یو څیز عادت شي نو چېرته بیا داسې په اسانه اړویدی شي. یوه ورځ دی د کار نه کور ته ځي، په روډ کې ورته یو لګجري ګاډی میلاو شي چې څوک پکې هم نه وي. دی ځان سره سوچ کوي چې راشه دا ګاډی خو پټېږي نه، خو که چېرته دننه پکې څه پیسه وي هغه به ترې ووهم. خو ده ته دا پته نه وي چې دا د ده د زندګۍ ټولو نه غټه غلطي ده. دی ګاډي ته وخیژي، ختو نه پس ایډي ګاډی ټول ولټوي خو ده ته هېڅ میلاو نه شي بغیر د یوې چشمې نه. اوس ایډي د دروازې کولولو کوشش کوي چې بهر وځم خو افسوس چې ایډي ګیر شو. ډېر کوشش وکړي خو کولاویږي نه. شیشې له هم سوکونه راواچوي، فلته یې هم ووهي خو شیشه لکه د دیوال مضبوطه وي. دې کې د ګاډي د مالک کال راشي په سکرین. ایډي ډېر زیات غوسه وي چې نه یې چوتو، بس هم د کولولو په کوشش کې وي چې بهر وځم. ګاډي کې دته یو ویلپانه هم میلاو شي، په هغې کوشش شروع کړي. شیشې له یې راواچوي خو شیشه ماتېدو واله نه وي. په ګیټ هم کوشش وکړي خو فایده یې نه وي، الټه یې پکې لاس خوږ شي. ایډي خپل موبایل راوالي چې کال وکړم بهر خو سیګنل نه وي. بیا کال راشي، ایډي وایي چې نور څه لاره نشته، راشه دا کال یې چوتوم. هغه سایډ نه کس وایي چې زما نوم ویلیم دی او ته زما په ګاډي کې څه کې. ایډي وایي ستا ګاډی دې هم په تندر ولګي، ډایرکټ والله د کرنټ اټیک ورکړي. او ویلیم وایي اوس ته زما په قبضه کې او وایي که تا سره حساب کم نو ومه پیره شوه چې زما ګاډی نه غلا کېږي. ایډي وایي چې زما دې سره کار دروازه کولا وکړه، اوس ګوره چې زه څه کوم. خپل تماچه راوالي او ګولۍ وچلوي خو ګولۍ بالکل د شیشې نه واپس وتمبي او د ده په خپه ولګي. ایډي چغه کړي چې په ګولۍ ولګېدم بچ مې کا. خو هغه ظالم چې دا ویني وایي زما اواز درځي که نه، زه ستا مدد کوم صبر. کرنټ شاټ ورله ورکړي، وایي ورته خفه نه شي غلط بټن ولګېدو صبر بل ورله ورکړي. ایډي وایي ته انسان نه یې، سپی باندې ګولۍ لګېدلې، وینه ډېره ور روانه ده، مړ کېږم، زما مدد وکړه. ته دا څه کې؟ او ایډي بېهوشه شي چې اوښ کې راشي نیمه شپه وي. ده ورله پټۍ کړې وي. ایډي اوبه غواړي، تږی هم وي او د لوږې نه هم حالات خراب وي. ګاډي کې ورته یو خالي بوتل میلاو شي چې بس لږې شان اوبه یې پکې په هغې خپله ګزاره وکړي او د بیګ نه خالي شافرې راواخلي د په هغې په خوړلو شروع کړي. ویلیم بیا کال وکړي او وایي خپل باره کې راته هر څه ووایه. ایډي وایي ولې ویم او کنځل ورته وکړي. ویلیم لا بیا غوسه ورشي او کرنټ وله ورکړي. مجبوراً ایډي خپله باره کې ووایي. ویلیم وایي اوس زه تا ته خپله باره کې وایم، زما کینسر دی او بس د یو څو میاشتو میلمه یم، خو بس په اخر وخت کې د دې ژوند نه مزه اخلم. او کال کټ شي. د ایډي 3 ورځې پوره شوې وي او حالات یې ډېر زیات خراب وي. د خوراک هېڅ نه وي، بهر ته ډېر اوازونه وکړي خو هېڅوک د ده اواز نه اوري. ډېر زیات تنګ شوی وي، بس وایي چې ځان مړ کوم. خو بیا ورته خپله وړه لور یاده شي نو امید کې شي او بیا د کولولو کوشش جاري وساتي او ځان سره وایي که زه د دې ګاډي ویر کټ کم نو دا به د ویلیم کنټرول نه وځي او زه به په اسانه وځم تی. خو دغه ویر ډېر لاندې وي، ځان پې بیا خوږ کړي او وینه ترې روانه شي. هغه طرف نه د ویلیم بیا ویني او بیا یې خاص هم په عذاب کې او بیا ورته کال وکړي. ایډي کال چوت کړي او وایي ما پولیسو له ورکړه، زه ډېر زیات خراب یم، وږی یم، تږی هم یم. خو ویلیم وایي ستا په سزا زه پوهېږم، پولیس نه. دی ورته وایي ما خپله غلطي ومنله که نه ما معاف کا پرېمېږده. ویلیم وایي ګاډي سیټ بورډ کې برګر دی او اوبه پکې هم دي، ځان لا راواخله، مړ کوم دې چېرته داسې په اسانه. ایډي ډایرکټ هغه راواخلي او ویې خوري نو لږ صاف پکې راشي.
سبا له ایډي ګاډی مخکې سیټ کې او هسې بټنانو کې ګوتې وهي نو ګاډی یکدم سټارټ شي. ایډي خوشحاله شي چې زه اوس به د دې عذاب نه خلاص شم. وګوري نو ګاډی د په کنټرول کې نه وي بلکې ویلیم په کنټرول کې وي. د ریموټ په مدد یې چلوي. کال راشي او په خندا شي وایي زه دې چکر له بوځمه ستا د لور سره دې میلاوم. لاړ شي ایډي لور سکول نه کور ته ور روانوي. ته په ګاډي راوړی او وایي هغه ته یې منډې کړي او ایډي وایي ستا دښمني ما سره ده زما لور وړه ده پرېږده. خدای ترې بیا هم نه قلاریږي چې څنګه یې وایي ډایرکټ ایډي خپل تماچه راوالي او وایي نیسي ځان ته نو ویلیم یې پرېږدي. بیا ګاډی قزوړ ځای ته واپس راولي. ایډي ډېر زیات خفه وي او تنګ راغلی وي د دې ژوند نه. ولږي د ګاډي کیمرې باندې اټیک شروع کړي. ویلیم ورله ډېرې کرنټې ورکړي خو کیمرې ماتې کړي د ګاډي. اوس ویلیم خفه وي چې زه به څنګه وینم دی. ویلیم لاړ شي یو خوش شي ځای ته چې هلته څوک هم نه وي. د ګاډي ځان سره کونیکټ کړي او ګاډی اوس بیا د ویلیم په قابو کې چې راورسي ویلیم ایډي سره میلاو شي. وایي ځان سیټ پورې بند کړه. هتکړۍ ورله ورکړي او ګاډي سیټ پورې ځان بند کړي. ویلیم ګاډي ته راوخیږي. وایي زما د ګاډي سره دې دا څه وکړو څونه ګنده کړی دی. سپری پکې وکړي او ایډي ته وایي ستا حساب نن برابروم پرېږدم دې خو دې ظالم اصل کې د مرګ اوزار راوړي وي چې ښه په بې دردۍ یې وژنم. ویلیم وایي زه تا ته خپل زندګۍ باره کې نن هر څه وایم. زما یوه لور وه داسې یوه لور او زه یې پرې ډېر زیات مین وم خو ستا غوندې خلکو د وجې ما هغه وبایلله او زما په سترګو وړاندې یې مړه کړه. ما هیڅ نشو کولی. ایډي وایي خو دا خو سم ښه کار وشو چې ښه په بې دردۍ یې وژلی وی ښه به وه. ویلیم جام بریک ونیسي چې ایډي په سیټ بورډ ولګي وینه ترې روانه شي. ایډي دی په خبرو کړی وي او لګیا وي ویر شلی او وایي ورته چې څه دې وکړو ودې کړو خو زما سره سره به اوس ته هم مرې. ایډي د ویر په کټ کولو کې کامیاب شي او ګاډی بریک پیل کړي یو زوردار ټکر وکړي. ویلیم تماچه راوالي او په ایډي ګزار کوي. ایډي بچ شي ګولۍ شیشې باندې ولګي او واپس راوتمبي د ویلیم په سر ولګي. ایډي اخر کې ایډي بچ پاتې شي او ګاډی نه راوځي. ویلیم مړ شي. کهاني په دې ځای ختم شي. که ویډیو خوښه شوې وي چینل ورسره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه د ویډیو کتلو.